د دې خلکو په شعور ماتم پکار دی. لومبی خو د دې خلکو په شعور ماتم پکار دی. شاعره ستا د ذهن په دې نور ماتم پکار دی. د کله نه درکړی تا ته خدای دغه اختیار دی چې دا سړی کافر دی، دا مرتد، دا ګنهګار دی. د ځان تپوس دې کړی چې ته څومره مسلمان یې. ستا دغه عمره سوچ دی په یو خول کې بندیوانې، کردار او په گفتار کې په انګریز پسې روانې. زما د جواب نه ته کمقل نادانې. اسلام د تشدد او نه د جبر ظلم دین دی. اسلام خو محبت دی، ژوند دی، مینه د آئین دی. نه ما په یو غزل څوک راویستی شي د اسلام نه، نه ته په یو کلام ولی الله پیرانی پیر شوي. اسلام خو د نفرت او تعصب نه پاک قانون دی. څه خیال دې شته زمانه زیات خو ته هم ګندګیر شوي. زه داسې شهرت نه غواړم چې خدای پکې ناراض وي. زه داسې شهرت نه غواړم چې خدای پکې ناراض وي. شهرت خو ستا پکارو او په ما درته حاصل شو. ما څه ویلي او تاسو ترنه څه مطلب اخذ کړو. ما څه ویلي او تاسو ترنه څه مطلب اخذ کړو. راځه چې دواړه کینو چې اوس کوم سړی جاهل شو. ما ویلي چې جنت خو لوی مقام لري نادانه، د حورو نه بغیر هم احترام لري نادانه. زما زړه کې قدر دی نو ځکه خو زه وایم چې نه ګورې صاحبه امریکا نه دی، جنت دی. جنت کې خو بلا خبرې نورې هم کیدی شي، د جام او د هوس مظاهره نه ده، جنت دی. زه بې لالچه مونځ کوم، جهاد کوم، پوهېږم زه هر یو مونځ ته خدای رضا کولو ته ودرېږم. ستا دومره غوندې ذهن دی موقع درته میلاو شوه، دا ښه ده چې ردیف او قافیه درته میلاو ستا دومره غوندې ذهن دی موقع درته میلاو شوه، دا ښه ده چې ردیف او قافیه درته میلاو شوه. زما خو هر کلام کې په پښتون باندې غیرت دی. دا تاسو کې زما نه دا په څه وجه نفرت دی؟ دا ځکه چې زه ستا د خور په شال باندې نازېږم، دا ځکه چې زه ستا د مور د نوم نه قربانېږم، دا ځکه چې اوده بیدارومه د غفلت نه، دا ځکه چې زه تا بهر کومه د وحشت نه. پښتونې زه د حق په ډاډه غواړم د سرکار نه. زه تاسو خبرومه په تاریخ کې د کردار نه. هم ستاسو په غیرت مې دشمنان ځان ته پیدا کړل، هم ستاسو په پښتو مې قاتلان ځان ته پیدا کړل. نو څه وکړم؟ اوس زه هم انکاري شم د پښتون، نو څه وکړم؟ اوس زه هم دا زړه تور کړم د ژوندون. خو نه، څو جاهلانو ته به څنګه قلم پرېږدم؟ پښتون مې په ازغو ولي ګلاب به ورته کېږدم. ته نه پوهېږې خیر دی، ستا به دغه پورې دین وي، په تا پسې چې وایم د پښتو به دا توهین وي. د دغه روایاتو نوی مخ هم درته ښایم، تصویر دی او د دې یو بل اړخ هم درته ښایم. په دې کې به دیدار د پاک الله وي، دا جنت دی. په دې کې به محبوب مصطفی وي، دا جنت دی. په دې کې به د خپل عمل رڼا وي، دا جنت دی. په دې کې به په سترګو کې حیا وي، دا جنت دی. چینی به د کوثر وي او ساقي به پیغمبر وي. په دې کې به ستا خپله بیبي هم ستا همسفر وي. په دې کې به یخ سوري د باغونو د شجر وي، ګلونه رنګارنګ او ډکې ونې د ثمر وي. محل به د یاقوتو د مرجان تا ته تیار وي، پکوان به قسم قسم علیشان تا ته تیار وي. دا نه چې بس یوازې به غلمان تا ته تیار وي، دیدن به د نبي آخر زمان تا ته تیار وي. ظهور غلمان څه کړم؟ یو دیدار د رب پکار دی. زما سره خو ماته بس گفتار د رب پکار دی. د حورو ذکر رستو د سرکار د رب پکار دی. جنت کې خو بس واړه کاروبار د رب پکار دی. دانه د انګور پرېږده که بس دومره وي که دومره. ډېره مننه. دانا د انګور پرېږده که بس دومره وي که دومره. بلا خبرې نورې دي هغه کول پکار دي. حرص او هوس مه راکوه ماته په هر مونځ کې. د خدای دپاره مونځ کول، سجده کول پکار دي. قرآن کې په حقوق العباد زور دی مولا جانا. دې خلکو ته پښتو کې ترجمه کول پکار دي. او دا زړه یو د الله په خوشنودۍ کې استعمال کا، د نورو ارمانونو جنازه کول پکار دي. دانا د انګور پرېږده که بس دومره وي که دومره.
بلا خبرې نور دی هغه کول پکار دي هرس او هوس مه راکوه ماته په هر مونځ کې د خدای دپاره مونځ کول سجده کول پکار دي قرآن کې په حقوق العباد زور دی مولا جانا دې خلکو ته پښتو کې ترجمه کول پکار دي دا زړه یو د الله په خوشنودۍ کې استعمال کا د نورو ارمانونو جنازه کول پکار دي جنت کې خو به ما سره پلار هم وي او مور هم وي جنت کې خو به انشاءالله ما سره رور هم وي زمونږ به هلته دغسې د مینې یو کور هم وي جنت کې به د یار د سترګو ګرم ټکور هم وي دا یو پیغمبر لږ د چې زما سره ملاو شي دا یو پیغمبر لږ دی چې زما سره ملاو شي او بیا په تیره چې الله سره ملاو شم دا لږه ده چې زه پکې موسی سره ملاو شم او بیا زه ابراهیم خلیل الله سره ملاو شم انګور او انار رستو دي که یو من انار شي بنده یم په بېلوسه بندګۍ کې مې مطلب دی ظهورو پسې نه ځم او نه دا زما مقصد دی زه مونځ کوم د رب په خوشنودۍ کې مې مطلب دی د خدای حقوق منم خو په انسان ډېر خوشحالیږي د خلکو په خدمت او ورورولۍ کې مې مطلب دی د هرو نه مې زیات په پیغمبر باندې مین کا شرابو نه سیوا مې په کوثر باندې مین کا بس دغه ستا په زړه کې جنت دغه مقام دی زما خو ورته زړه کې څه بېلوسه احترام دی بلا میندې سرتوري دي بلا میندې سرتورې د دې هورو په لالچ شوي بلا زلمي د هورو په ارمان ټوټې دي بلها پلاران نن هم د مړو بچو په ارمان جاړي بلا خویندې نن هم د رور په وران قبر پرتی دي منم چې دا قرآن وایي کوئ مولا جانا منم چې دا قرآن وایي کوئ مولا جانا وګوره قرآن کې نورې هم بلا کیسې شته زمونږ د کور په خوا کې په ګاونډ کې نظر وکړه ډېر اوږې دي بېوسه دي او ډېرې ناکاردې شته د خلکو په حقونو هم څه زور راوړل پکار دي اول انسانیت ته په دنیا کې چې انسان وي لومبی ته ما انسان که نو بیا ستا ضرورت نشته زایده چې انسان وي بیا به خپله مسلمان وي په ما کې چې منځونه د هوس نه وي ایمان وي د هرو نه تخلاصي پیغمبر به مې جانان منظر خو د الله نه غټ څه نه مني دنیا کې اخرت ته به راشه منظر خو د الله نه غټ څه نه مني دنیا کې وړو خبرو پسې نظم مولا جانا چې خدای دپاره نه وي او په مونځ کې مې لالچ وي زه هسې چغې نه وهم جومات کې تر اسمانه ته هرو پسې ګرځي زما یار به پیغمبر وي تپوس به ترې کومه چې نبي خیر زمانه چې تا سره مې مینه وه د هرو نه هم زیاته په دې زه ګنهګار یم او که نه ووایه ماته زما پیدا یقین ده چې هم دا به راته وایي په تا کې خوشنودي بس په هر شان د پاک الله ده دا ستا چې څه رضا ده هم هغه د خدای رضا ده راځه اوس جنت ستا دی هورې ستا دی مینه ستا ده همدغه نظریه چې په اسلام کې سربالا ده دنیا د انسانانو سره مینې ته پیدا ده ډېره مننه ډېره مهرباني